د هرې ورځې په تېرېدو د هرات په اسلام کلا بندر کې د راستنو شویو افغانانو ګڼه ګوڼه په زیاتېدو ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیسارۍ UNHCR د جمعې پر ورځ وویل د ایران له لوري افغان کډوالو ته د ورکړل شوي ضرب الاجل د جولای شپږمه تر ختمېدو مخکې او وروسته هره ورځ لسګونه زره افغانان له هغې هېواده اخراجېږي او دې کار په پوله کې بېړنی حالت رامنځته کړی. ملګرو ملتونو ویلي تېرو 15 ورځو کې له ایرانه 450 زره افغانان راستانه شوي دي. هغه څه چې موږ یې په وروستیو کې وینو دا دي چې افغان کډوال هم د اسلام کلا او هم د نیمروز له لارې په زیات شمېر راځي. دا واقعا لوی شمېر دی چې موږ مخکې نه درلود. دا اونۍ چې زه څو ورځې هلته وم په اوسط ډول موږ په ورځ کې تر 100,000 کسانو درلودل. ان د جون په 25مه نیټه دا شمېر تر 10,000 پورې ورسېد. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق دغه راز د اخراج شویو ماشومانو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې په راستنېدونکو افغانانو کې 25 سلنه ماشومان دي. د یونیسف استازي وایي په اسلام کلا کې تاسیسات د لا ډېرو کډوالو د ځایولو ظرفیت لري خو د خدماتو له اړخه کافي مجهز نه دي. ورته مهال راستنه شوي افغانان په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناسم چلن او زور زیاتي کیسې لري. نور هیڅ نه غواړم چې ایران ته لاړ شم ځکه ایران چې بهرنیو وګړو او افغانانو سره کوم چلن کوي بل کوم هېواد نه کوي. سمه ده چې وایي موږ د افغانستان ګاونډیان یو. که چیرې ایران اسلامي هېواد وي او مسلمانان وي دا شان چلن له مسلمانانو سره باید ونه شي. اگر اسلام بده مسلمان بده ولی این رفتار به مسلمان نمیکنه. معلوم نیست من 5 سال ایران از شرایط افغانستان زه 15 کال ایران کې وم. د افغانستان له شرایطو نه یم خبر. که چیرې د کار روزګار امکان وي نو چیرې نه ځو. که نه وي بیا مجبور یو ایران پاکستان یا بل ځای ته ولاړ سو. څه وکړو؟ ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو اخراج یو داسې هېواد ته چې لا له وړاندې د بېوزلۍ، بیکارۍ او اقلیمي تغییراتو له اغېزو سره لاس و ګرېوان دی ښایي لا بې ثباته کړي. ایران 13 مۍ میاشت کې اعلان وکړ هغه افغانان دي د جولای تر 6مې نیټې له دغه هېواده ووځي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د ایران حکومت د شمیرو له مخې دغه هېواد کې 6 میلیونه افغانان اوسېږي چې 4 میلیونه یې اسناد نه لري او باید هغه هېواد پرېږدي. د ملګرو ملتونو سازمان د شمیرو له مخې د سږ کال له پیله تر اوسه 1.5 میلیون افغانان له پاکستان او ایران خپل هېواد ته راګرځېدلي دي.